سلامونه د لندن د بي بي سي پښتو ټلویزیون ګورئ زه شازیه سنگروال د کرایي کورونو د موندلو ستونزې د افغانستان په لوی ښارونو کې د ګڼې ګوڼې له امله یې اوس اوسېدونکي د کرایي کورونو د کمښت او کرایو له لوړوالي سرونه ټکوي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو امر یې صادر کړی. پر ده تېره ورځ د فوټبال د نړیوالې ادارې لخوا عمري بند هم ولګېد او نږدې $1 میلیون جریمه شو. په اوبو کې تر ټولو ژورې سیمې ته مو بیایو چې د آرام سمندر تل کې پرته ده. نوې موندل شوي ژوي درښیو او ګورو چې ولې ان دغه سیمه هم د پلاستیکو له زیانونو خوندي نه ده. خپرونه کې پر دې سربیره یو د خیبر زلمې پښتو زمونږ شان دی. د پښتو له تکړه او خوږ ژبې سندرغاړي خیال محمد سره ځانګړې مرکه لرو چې په خپل ژوند او کارونو یې خبرې کړي. ستړي مشئ. نړۍ دا وخت خپرونه همدا اوس د بي بي سي پښتو پر فیسبوک، یوټیوب او رادیو له لارې هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي، نو هلته یې هم لیدلی او اورېدلی شئ. د افغانستان په لویو ښارونو کې تر بل هر کله اوس د نورو سیمو د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره ده. ناامنۍ او د ژوند د بنسټیزو اسانتیاو نشتوالی د دې لامل شوی چې لویو ښارونو ته خلک ډېر ورمات شي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نورو ستونزو ترڅنګ د کرایي کورونو موندل هم ګران شوي دي. په لویدیځ ښار هرات کې اوس د کرایي کورونو 80 سلنه غوښتونکي د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. ځایي خلک وایي د منځ کې اوس دوی په اسانه کورونه نشي موندلی. محمد قاضي زاده پرې رپورټ لري. د نورو ولایتونو یوازې بېوزله وګړي د ښار ته نه دي رامات. د هرات نسبي امنیت، پاخه سړکونه او برېښنا د ګاونډیو ولایتونو شتمن وګړي هم کډې ته هڅوي. خو خلک تر شنه اسمان لاندې نشي پاتې کېدای. دوی کور ته اړتیا لري او همدې اړتیا ته په پام په هرات کې د کرایې کورونه په ګرانه موندل کیږي. د کورونو او معاملاتو کاروباریان هم د اړو خلکو په څیر په ودانیو پسې ګرځي چې خپلو مشتریانو ته مثبت ځواب ورکړي. چون به هرات یک بستر امنی وجود شده، دا چې هرات امن دی او خلک یې په امنیت باور لري، هغوی چې وس لري له نورو ولایتونو همدې ولایت ته ځان را رسوي. ډېر یا 80 سلنه مراجعه کوونکي مو د هرات له ګاونډیو ولایتونو دي. 80% از ولایات اطراف هرات هم. یوازې ناامني نه ده، د نورو ولایتونو یو شمېر خلک د زده کړو لپاره هرات خوښوي. ناامني او د ژوند د اړینو سهولتونو نشتوالی سبب شوی چې تر ټولو ډیر خلک له فراه او غور څخه هرات ته راشي. وایي که مجبوریت نه وي کډې ته زړه نه ښه کوي. تاسو ته خو معلوم ده چې په افغانستان کې امنیت متوازن امنیت نه لرو. موږ د تعلیمي او تحصیلي په برخه کې موږ متوازن تحصیلات نه لرو. خاطر په دې چې خپل د زده کړې پاتې نه شو، خپل د پوهنتون خپل د تحصیلات چې کشران مو د دوی د تحصیلاتو د زده کړې بې برخې نه شي، همدغه دپاره او د ناامنۍ له امله موږ هرات ته راغلو. په تاسف سره چې ډیر کسان د فراه څخه نورو ولایتو ته راوځي، په کډه باندې کورونه وړي او دا سلسله څو کاله کېږي د اواخرو کې شروع شوې ده او تر همدا اوسه پورې په تاسف سره چې دوام لري او ډیرې کورنۍ بې ځایه شوي د فراه څخه او عمومي عوامل هم همدا دي. دغه د جنگ مسئله ده، د ناامنیو مسئله ده. لویو ښارونو ته د خلکو راماتېدل د کوربه ولایت لپاره د چاپیریال په ډګر کې ستونزې جوړوي، خو د هغه ولایتونو لپاره هم چې خلک یې پرېږدي د کدرونو او پانګو تشه رامنځته کوي. د دولت لپاره اوس کورني مهاجرتونه په لویه ننګونه بدل شوي. سوله او متوازن پرمختیایي پروګرامونه ښایي د دې ستونزې د هوارۍ لار هواره کړي. محمد قاضي زاده، بي بي سي، هرات. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي د بې ځایه شوو کورنیو د لا ښه مدیریت لپاره یې تر خپلې وسې هڅې کړې دي. په همدې تړاو زموږ همکارې زمزمې نیازۍ کابل کې د کډوالو وزارت له مرستیال مهر خدا سبار سره خبرې کړې. موږ د ننګرهار، فاریاب، قندوز، بغلان، هلمند هغه ولایتونه چې موږ هغه بې ځایه شوي خلک درلود. دا بې ځایه شوي خلک ځینې کسان د
ولسوالۍ نه ښار ته راځي او ځینې فامیلونه د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي او پروس کال د وچکالۍ له وجې څخه موږ په هرات کې د غور او بادغیس او فراه نه تقریبا شاوخوا ډېر زره فامیلونه بېځایه سوي خلک وو چې تقریبا 50% بیرته راستانه سوه خپل هغې ته اصلي ځایونو ته. تاسو د هرات یادونه وکړه، هلته خلک شکایت لري اصلي اوسیدونکي د دغه ښار چې کله چې کورنۍ بې ځایه شوي کډوال راځي، دولت یو څه په مدیریت کې پاتې راځي، نو دوی ته په ټولنیزې برخه کې یا هم همدغسې د کور د مشکلاتو برخه کې ستونزې راولاړوي. په دې برخه کې تاسې څومره کار کړی ده چې اصلي اوسیدونکو ته هم ستونزه پیدا نه شي او کډوال هم مدیریت کړی شي؟ بلکل، خو یوازې د داخلي بې ځایه شویو نه د مهاجرت عمومي په توګه هم خپل فرصتونه لري، هم خپل چالش هم لري. کله چې بې ځایه شوي خلک یو شهر نه بل شهر ته ځي، خو هغه شهر د هغه شهر ظرفیت تقریبا په 100,000 کسان لپاره دی، خو یو بل ګروپ هم راځي دلته، هلته خدمات چې عامه خدمات دي په هغې کې هم ځینې مشکلات راځي. په مثال توګه که کوم شفاخانه هلته په یو ساحه کې دی تقریبا 200-300 کورنۍ لپاره 50 کور نور هم راځي او دلته یا ډاکټران هلته زیاتېږي او یا د هغه تشکیل چې دی د خدمات صحي خدماتو لپاره او یا موبایل کلینیک هلته جوړېږي. صبر صاحب، دغه ستونزه خو شته، داسې تاسې کوم پلان ورته لرئ او دایمي حل لاره؟ لکه څنګه چې تاسې وویلې څومره چې امنیت په یوه سیمه کې خرابېږي هغومره کډوالي ډېرېږي، یعنې خپله سیمه باید بدله کړي. کال موږ تقریبا 11 تفاهمنامې د ماسات سره هغه لاسلیک کړ چې د دې تفاهمنامې په اساس ځینې پروژو چې د بې ځایه سوو په هکله د هغې راتګ په هکله هغه سوی و فوکس درلود او توجه درلود، دا موږ امضا کړې ده. په دې اړه که نور معلومات غواړئ وګورئ، ولولئ او یا هم واورئ، زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ چې BBC پښتو ټکی.com یې پته ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي یوه میاشت وړاندې د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو امر صادر کړی و او د کورنیو چارو له وزارته یې د هغه د نیولو غوښتنه کړې وه. پر ښاغلي کریم تېره ورځ د فوټبال د نړیواله ادارې فیفا له لوري هم د افغان ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې په تور عمري بند ولګېد او نږدې $1 میلیون جریمه شو. د افغانستان د ښځینه فوټبال لوبډلې لږ تر لږه 5 لوبغاړو ښاغلی کریم تورن کړی چې د 2013 او 2018 کلونو ترمنځ یې بیا له جنسي پلوه ځورولي او ناوړه چلند یې ورسره کړی دی. دا ټول تورونه ردوي. کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه یې خپل اقدامات پیل کړي، خو په دغه وزارت کې یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي ښاغلی کریم تښتېدلی او ځایګی یې لا معلوم نه دی. په یو څو نورو لنډو خبرونو کې بیا نن په قزاقستان کې ټاکنې وشوې او تمه کېږي چې اوسنی موقت ولسمشر قاسم جومارت توکایف به یې وګټي. ټاکنې د ولسمشر نورسلطان نظربایف له استعفا وروسته وشوې. نوموړی دا 3 لسیزې په واک کې و. ولسمشریزو ټاکنو کې د ښاغلي توکایف په ګډون 7 کسانو سیالي کوله. امریکا ترکیه ته د جولای د میاشتې تر پایه وخت ورکړی چې یا به له دوی جنګي جټ الوتکې اخلي او یا به هم له روسیې د الوتکو ضد د میزایل سیستم پیري. د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو ترمنځ له میاشتو راهیسې پر همدې ناندرۍ روانې دي چې ترکیه غواړي د روسیې S-400 د هوا دفاعي سیستم وپیري. واشنګټن بیا وایي دا F-350 جنګي الوتکې ګواښي چې ترکیه یې هم د اخیستلو تابیا لري. او په هانګ کانګ کې په زرګونو کسان سړکونو ته راوتي او بل هیواد ته د سپارلو د وړاندیز شوي قانون له امله لاریون کوي. ګوتنیونکي وایي ویره لري چې دا به چینایي چارواکو ته اجازه ورکړي چې خپل سیاسي مخالفین په نښه کړي. د دغه قانون مخالفین وایي دې سره به د دې هیواد خپلواکۍ ته نور زیان هم واوړي. د لوبو په یو څو خبرونو کې پیل په فوټبال کوو. د فوټبال ښځینه لوبغاړو نړیوال جام کې نن برازیل له جامایکا سره لوبه کړې.
لوبه روانه ده. البته په نورو لوبو کې بیا ایټالیا په حیرانونکې توګه استرالیا ته 2-1 ماتې ورکړه او لوبه یې وګټله. د نن وروستۍ لوبه به بیګاته د انګلستان او سکاټلند ترمنځ د فرانسې په نیس ښار کې وشي. د موټر ځغاستې فورمولا 1 سیالیو کې بیا د کاناډا په ګراند پریکس کې د سباستین ویټل فراري د لویس هیملټن له مرسیډیز نه مخکې شو. ویټل یوازې 0.2 ثانیې تر هیملټن چټک و. په اوو لوبو کې یوازې 2 ځلې مرسیډیز ماته خوړلې ده. چارلز لیکلرک بیا 3م ځای خپل کړ. او په ټینس کې بیا د فرانسې د پرانیستو سیالیو په پایلوبه کې نن رافایل نادال او ډومینیک تیم سره مخامخ دي. دوی دواړه تیر کال هم په پایلوبه کې ول چې بیا نادال اتلولي خپله کړه. د ښځو په ټورنامنټ کې بیا پرون د استرالیا آشلي بارټي د چک ځوانې لوبغاړې مارکیټا اودروسووا ته ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. دا 11 میاشتې له لوبو لرې وه خو د سیالیو ته بیرته راستنه شو. یو امریکایي څېړونکي د نړۍ په یوه تر ټولو خطرناکه سیمه کې په اوبو کې تر ټولو ژوره غوټه وهلې ده. ماریانا ترنچ د آرام سمندر په تل کې پروت دی. تر ټولو هغه ډیره ټیټه برخه یې 11 کیلومتره ژوره ده. څېړونکی ویکټوریا ویسکو 10.9 کیلومتره لاندې ورغلی و. 4 نوي ژوي یې موندلي دي او د پلاستیکو ډیره پاتې شونې یې هم لیدلي وو. Roger that. We'll go for a release. د یو اوږد سفر د پیل کیسه. دوی د آرام سمندر په منځ کې د اوبو له څپو لاندې پر ځمکه تر ټولو ژور ځای ته ور روان دي. په یوه داسې د اوبو لاندې بیړۍ کې چې له ټایټانیمه جوړه شوې او کولی شي د اوبو له فشار سره مقاومت وکړي. دا بیړۍ د 3.5 ساعتو په موده کې 11 کیلومتره په اوبو کې کوزېدلی شي. په منځ کې امریکایي سپړونکی ویکټور ویسکوو دی او بیا دا بیړۍ ځمکې ته رسیږي. داسې ښکارېده لکه د سپوږمۍ د پاسه چې یاست، خدای لمده بڼه ده. د ځمکې په ژوره برخه کې ځینې کوچنۍ کندې وې او یوه برخه یې یو څه لړزېده. د ماریانا ټرنچ په نامه د آرام سمندرګي سویل خواته په پرتو نورو ځایونو کې هیڅ ډبرې نه تر سترګو کېدې، خو ځینې رنګارنګ شیان یې درلودل او ډېر آرامه او کراره ځای و. او لا هم په دې لرې پرتو سیمو کې ژوند د ودې لار موندلې. دلته داسې مارماهي هم شته چې د اوبو له ډېر فشار سره ژوند کوي او د ځمکې په تر ټولو ژوره کې یو ډول کوچنی کب هم وموندل شو. په ښي لاس کې پروت دغه توکی چې تاسو ګورئ د ډبرې په څیر ښکاري، خو دا پلاستیکي کڅوړه ده. ساینسپوهان وایي د ژورې په اړه نور معلومات موندل ډېر مهم دي. دا وایي دا ډېر ویرونکی چاپیریال دی او موږ ته د زده کړې لپاره ډېر څه شته. تاسې په هغو ژورو کې د لمر رڼا نشئ ترلاسه کولی. نو دا مهمه ده چې پوه شو هلته ارګانیزم څنګه خپله انرژي ترلاسه کوي، څنګه ژوندي پاتې کیدی شي او دا چې له یو بل سره څه ډول اړیکه ټینګوي او پر یو بل ډډه وهي. تر اوسه ډېرو کمو خلکو د مارینا ټرنچ له آرامه سمندره لیدنه کړې. په لومړي ځل ترې په 1960 کلونو کې 2 داسې سپړونکو لیدنه کړې وه چې په یوه له خطره ډکه او کاواکه بیړۍ کې ورکوز شوي وو. اوس 60 کاله وروسته دغه سپړونکو 12 ساعته د اوبو په ژوره کې په تېرولو پخواني ریکارډونه مات کړل. او دا د هغه پراخ سفر یوه داسې برخه ده چې غواړي د نړۍ د ټولو آرامه سمندرونو تر ټولې ژورې برخې وګوري. هیله یې دا ده چې د سپړلو وروستۍ پوله ورته پرانیستې وي. له لنډې دمې وروسته بیرته راستنېږو، نو راسره اوسئ او چیرې مه ځئ. نړۍ دا وخت یو ځل بیا هم ښه راغلی. د نن د سر خبرونه مو د افغانستان په لوی ښارونو کې د نورو سیمو د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره شوې. ناامنۍ او د ژوند د بنسټیزو اسانتیاوو نشتوالی د دې لامل شوی چې لوی ښارونو ته خلک ډیر ورمات شي او په دغو ښارونو کې د کورونو موندل ګران کړي. او د افغانستان لوی څارنوالۍ د دغه هیواد د فوټبال د ملي فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم صادر کړی دی. پر ده تېره ورځ د فوټبال د نړیوالې ادارې فیفا له لوري هم د افغان ښځینه لوبغاړو د جنسي ځورونې په تور عمري بند ولګېد او نږدې $1 میلیون جریمه شو. د خبرونه په دې برخه کې د پښتو د خوږ ژبې او وتلي سندرغاړي استاد خیال محمد سره خواله لرو چې له BBC سره یې ځانګړې مرکه کړې ده.
د بي بي سي ګرانو قدرمنو کتونکو زه سلمان میا نن په پښتونخوا کې د پښتو غزلو باچا او د خوږو اوازونو جادوګر خیال محمد صاحب سره د هغې په ځای کې ناست یم. خیال محمد صاحب دا سفر د ژوند د کوم ځای نه شروع شو؟ پیدایش مې دی د پېښور، خو په کام قبیله باندې یم افریدی، نو د خیبر سره تعلق لرم او زمونږ مشران بیا راکوش وه، نو بیا هم په پېښور کې تقریبا څه اویا اتیا کاله خو هم پېښور کې اوس زمونږ د مشرانو که نه، نو زه هم په پېښور کې پیدا شوی یم او کلي ته ځو راځو. مو خو د پېښور خو دغه خو زیات خپل کلي سره مو که نه، زما مشر ورور یې هغه هم د پېښور ریډیو سره تعلق لرلو، دا د پښتو خبرونه به یې هم کول او ګانا به یې هم کوله. مشر ورور ته مې ویل ما یاره لالا زما خو ډېر خواهش کېږي، نو ما ته وایي تا له څه درځي ته ریډیو له دې ما سره پوی خو دومره و چې دی خو ځان سره ګونګوناهېږي او نو وایي ښه ځه به وبدېږم ما ښایي چې دا ووینو که نه چې دا څنګه چل دی. کوم یو غزل اولنې چې تاسو ویل؟ نو هغه خو 3 ګانې ما وکړې په ریډیو کې او بیا هغې نه پس بیا سټارټ بل شان شو، اواز کې بیس رالو، خپلو اورېدونکو را سره ډېره مینه او ډېر تر ننه پورې زه هم دعا کوم چې خدای دې ټول ژوندي لري، کوم زموږ سره مینه کوي او که په چا خلک وو که بد خو ټول دې خدای خوشحاله لري او چې کم مینهوال دي نو هغوی خو بیا نور هم د یو زړګي نه بل ته لار وي. خیال محمد صاحب هنري زده کړې د چا نه وکړې؟ استاد نواب علي خان نامه یې وایي چې هغه و پښتون د دې چچهداري و که نه، خو ژوند یې ټول په پنجاب کې و. فریده خان هم دی او د یو استاد شاګردان د خان صاحب اشرف خان، نو د هغې نه چې زما هغه مشر ورور هم شاګردي کړې وه او بیا زه هم شاګرد کړمه. هنري سفر کې مو څومره غزلې او څومره سندرې ویلي تر اوسه پورې؟ یاره سلمان په دې به هسې غاړه نیولی کېږي خو زه نه ویم، دا د هغې د خولې خبره ده، فرمان دي او لایک زاده دي وایي چې 10,000 ګنټې د ده ریکارډینګ دی. چېرته ډرامو کې یا په فلمونو کې کار کړی دی یا شوق هم شوی دی؟ موږ یو د خیبر زلمي، دا خو ما ریکارډ کو او فرست چانس و نو ښې خولې رانوتې وې، نو هغه ګانه چې ما وکړه نو بیا هغه ډایرکټر وي ممتاز علي خان. خیال محمده دا خو په ورور هم په تا پکچرایز کوو، نو ما ورته ویل ما یاره ما ممتاز علي خان پرېږده دا د اکټر کار دی، زه د اکټر خو نه یم. وی نه 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 دا وی یو خپل روایتي دا داسې لکه چې ته خپله حجره کې ناست او یو شوق، نو دا به په تا باندې پکچرایز کوو. د کلام انتخاب بدله چا کوو؟ داسې غزلونه مو چې زه به ورپسې د کټه راپاسېدم او هارمونیم به مې راواخیستله او ورسره به مې هغه غزل ریسل کولو، هغه ډېر مقبول شو که نه. او نور رفیق شینواري الله دې وبخي، لکه زمونږ د پلار او د تره په شان دی، هغه هم کمپوزر و، نو هغه به هم دا سوچ کولو چې یاره ښه نه ښه سندرغاړی نو زما پې نامه کېږي. نو مونږ او رفیق لالا دي ډېره په دې کې لکه خپل کوشش کړی. د حمزه بابا خدای دې درجات بلند لري، د هغې کلام هم ویلی دی ډېر، د خوشحال خان بابا، حمید بابا، علي خان بابا، شاعران خو ټول ډېر ښه دي په خپل خپل ځای. ولس د سره څومره مینه لري؟ خدای شته چې دا برکت ټول د دې ولس دی، اوري ډېر زیات که په یورپ کې دی هم پښتانه، که په امریکا کې دي، که دا سویډن، ډنمارک دی، ناروې، نو خو ټول مونږ پښتنو مونږ سره مینه او زمونږ د افغانستان وروڼه دوستان مینوال هغه زیات دي پکې،
نو موږ سره ډېره مینه د افغانستان د خلکو ډېره مینه کوي را سره او زه ډېر د هغو مشکور او ډېر لکه چې پته لګي چې پې ګران یم نو زه د دې قابل نه یم خو هغوی په خپله ډېر درانه شریف خلک دي په موسیقۍ خو داسې دي چې ډېر لګاو یې دی ورسره موسیقۍ سره او د هغې په وجه که زه هم ګران یم ولې بل خیال محمد پیدا نه شو ستاسو نه پس یاره دې ټول زما د سر ګلونه دي زه هم په دې باغ کې په چمن کې زه یو بوټي یو ورسره تړلی یم لکه دغه د ګلدستې یو ګل به زه هم داسې رستو ویم او نور جي خیال محمد نه ډېر لوی فنکاران زموږ پښتو کې شته اوري او زه هم د ټولو قدردان یم مرګ حق ته خلاصېدي ته نشته ټول به مرو پس د مرګه څه سوچ لکه ستاسو څه زړه ته راځي چې پس د مرګ هم خلک په کومو الفاظو یاد کړي بس سلمان چې دا په کومو الفاظو مې په ژوند یادوي که نه چې بس په دې کې مې یاد کړي او یاد شم بس زما دپاره هغه جانم ښه دی او لږ په ارام خوشحاله خو به روح پروت وي که نه راتلونکي وخت کې چې سندرغاړو دپاره څه پیغام لرئ چې څه وکړي چې دا پښتو نور هم ښه شي د دې ژبې خدمت وشي معیاري وینا پکار ده د ښه شاعر وینا پکار ده د وخت نه د فایده نه اخلي چې په دې باندې خلکو وخندل او یا پې خوشحالېږي نه خلک پې دا طنز کوي چې دا تاسو څه کوئ که نه نو بس خدای دې پوه کړي په اخره کې کوم راته یو بند یا یو دغه زمزمه کو حمزه صاحب یو ټکی ویم ژوند ته وګوره ژوند څه دی همکار دی همکار هغه ژوند په مرګ حساب دی په دنیا چې بې روزګار دی ډېر ښکلی که دا یو بند راته بل ووایه چې کوم تاسو شروع کړی او پوره دنیا نن هم تاسو په هغې باندې وایي مونږ د خیبر زلمي مونږ یو د خیبر زلمي پښتو زمونږ شان دی مونږ پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی نو زړه کې خو مې ډېر څه دي چې ډېر څه مو ویلی اول چې دا ګانا باقاعده ریهرسل غواړي دا خو بس مونږ خبرې پرې کوو اوري نو د سر کار چې وي نو هغې ته خو بیا ځان له یو دنیا ده لکه زمونږ یو بهي به پوه یو چې اوس به راباندې ګانا کوي لا بړو یو ګنټه به یې هغه دیره کې تېره کړه او ریهرسل به یې وکړو نو چې مونږ له به راتلو خو به تیار وو او مونږ به هلته خبرې کولې ګپ به هم لګولو په ما به هم فرمایش وشو خو د خدای مهرباني ډېر لوی شی دی نو هسې وایم چې دا ګانا ریهرسل غواړي استاد خیال محمد و نو لا همدې سره مو نننۍ خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي هر چیرې چې هست الله مو مل ښه وخت او ښه شپه